نبی الله سپین غر چې کوم د پښتو ادبي ټولنې ضلع کوروم صدر دی هغه هم میلمه شوی دی نن یې سره مزدګرای دی. نبی الله سپین غر صاحب ډېر ښکلي غزل ډېر ښکلي شعرونه لیکي او د پښتو ژبې د خپلې ژبې مورنۍ ژبې خدمت کوي او د سره سره سپین غر صاحب هنرمند هم دی، کپړې جوړوي، درزي دی، ډېر ښه درزي دی. او سپین غر صاحب د پښتانو د خپل د کورمې او د علاقې په نفسیاتو باندې پوه شاعر دی او یقینا خبره ده چې زه کوم وخت هم تږی شوم نو زه د سپین غر صاحب د شعرونو چینې ته راشم نو ما تنده ماته شي. نو سپین غر صاحب سره موجود دی. سپین غر صاحب تاسو ته مو هرکلی یې چې تاسو موږ ته ټیم راکړو، وخت راکړو، مصروفیت موجود. اول پوښتنه تاسو نه مو دا دی سپین غر صاحب د ژبې څه اهمیت دی او دویمه پوښتنه یې موږ سره دا دی چې د ضلع کوروم کې د ادب حوالې سره د ژبې حوالې سره مشاعرې غونډې څه هدف پرې کېږي، په دې باندې تاسو موږ سره خپل نظر وړاندې کوئ. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان دی. یوسف صاحب ډېره مننه او چې موږ ته مو لکه داسې یوه مکه جوړه کړله ډېر وخت پس یو داسې خاموش ځای ته راغلو چې هغه سره د سړي ذهني تسکین وشي. تاسو پوښتنه وه چې د ژبې څومره اهمیت دی. د ژبې ډېر لوی اهمیت دی او هغه د باچا خان قول دی چې کوم قوم ته ژبه سپکه شي هغه قوم سپک شي، کوم قوم ژبه څه ورکه شي هغه قوم ورک شي. نو دا حقیقت دی. د دنیا تاریخ مو که پړاو کړو وګورو نو قومونه په خپل کلتور، په خپلې ژبې، په خپل تهذیب دا ژوندي پاتې کېږي. کنې په 1945 کې یعنې 1945 کې په جاپان باندې کوم اټم بم څه دی استعمال شوی، هغه نه وروسته هغه دومره ترقي وکړه چې په ټکنالوژي کې هغه په اول لکه په دویم نمبر دی. نو هغه د خپل دود دستور د ژبې د کلتور نو د دغشي برکات دی چې دا په خپلو خو ودرېدو. اوس که په دې دور کې مو وکړو چین ته که مو روشو هغه څومره سامان تیروي، څومره شیان جوړوي، هغه لیک هم په خپلې ژبې کې ورسره کوي او په خپلې ژبې کې هغوی دا شی لکه تیار یا کړی دی خلکو کسي کوم مقصد یو هغه وړوکی بلوټوت مو لګوو آن آف، دا مقصد انګلیش کې دي، هغوی په خپلې چینه ژبې تړولي، هغوی جوړ کړي دي. بنیادي خبره نو دا ډېر لوی اهمیت لري. دویمه خبره دا وه چې کورم کې د ادب هلې ځلې. کورم کې مو یو ادبي تنظیم لرو، کوروم پښتو ادبي ټولنه، باقاعده یو رجسټر شوی تنظیم دی د پېښور اکاډمي ادبیاتو نه. مو میاشتې کې 2 غونډې کوو چې یوه ازاده مشاعره وي، یوه تنقیدي غونډه وي. تنقیدي غونډې طریقه دا وي یوسف صاحب تاسو ته پاته هم دی، یو ملګري غزل مو ولنه ټکلی وي دا دیني به مو خپل تنقیدي او اصلاحي نظرونه وړاندې کوو. نو هغه سره د نوو ملګرو وي داسې وي چې ډېرو نکتو ته پام نه وي په خپل غزل کې، په خپل لیک کې. په دې باندې هم تنقید وشي، اصلاحي تنقید. هغه کوم نور کمزوري ملګري وي هغوی ته هم ذهن ته دا خبرې ویرشي چې یاره مقصد دا خمای موقع شته دی. نو هغه نه علاوه مو په 15 ورځو بعد ازاده مشاعره کېږي، ملګري رسي او کله یو سکول کې، کله بل سکول کې، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې. نو مو د کوروم پښتو ادبي ټولنې باقاعده یو آیین لرو، هغه آیین په دایرې کې دننه خپل کار کوو. نو اوس هم څه دی لګیا یو ورکې. سپین غر صاحب ډېر جامع خبرونه بعد اخري پوښتنه مو دا دی څه مطالبات دي تاسو موجوده وخت کې لرئ چې هغه تاسو حکومتي چارواکو ته یا کوم مقتدر حلقې دي چې هغه د ادبي حلقې دپاره ژبې دپاره څه وکړي، څه ضرورت دی؟ نو یوسف صاحب ضرورتونه خو ډېر دي او په کار یا وي چې ریاست حکومت ادبي خلکو سره مرستې وکړي، خو له بده مرغه نه کېږي، دا د نشت برابرې دي. خو بیا هم چې کوم ځای کې ادبي تنظیمونه چلیږي هغه د لیکوالانو په ذاتي روپیو باندې چندو باندې دغه شی څه نه څه کار کېږي، دا د هغوی په ذاتي روپیو باندې کېږي. نو موږ به کوشش کوو چې غوښته وکړو، خو بیا لکه مایوسي نه دی په کار، موږ به ترې خپله غوښته کوو او کړي ما دی، خو تر اوسه پورې کومه مرسته چې دی موږ سره نه دی شوي. که هغه مو وایو چې مقصد موږ سره مالي مرسته وشي، دفتر شي، مالي مرستې کې لکه مقصد مو دا کولی شو چې رسالې چاپ کولی شو، کتابونه چاپ کولی شو. موږ سره د ډېرو ملګرو مواد شته، نو هغه پیسې نشته چې هغوی ته مو کتابونه چاپ کړو. موږ سره ښه معیاري شاعران شته، ښه معیاري لیک کوي،
خو بدمرغي دا دی چې مالي مرسته هغه سره نه مو په ذاتي توګه کولی شو او نه مو سره ریاست کوي او په کار دی ویلي د کلچر فنډونه چې وي همدغه دپاره وي چې د علاقې کوم هنرمندان وي هغو سره مرسته وشي، کوم لیکوالان وي هغو سره مرسته وشي، خو تر اوسه پورې کومه مرسته چې دی مو سره نه دی شوي. ډېره مننه سپین غر صاحب، تاسو ډېرې د کمال ډکې خبرې وکړې. په کار دی ریاست ته، حکومت ته یا خلکو ته چې هغوی خپله ژبه خوندي وساتي، هغوی خپل کلتور خوندي وساتي او د دې دپاره لکه سپین غر صاحب کومې خبرې وکړې چې موږ ته د دفتر ضرورت دي، موږ ته د رسالې ضرورت دي، نو په کار سره د خاوره د خلک وپېژني، خلک یو بل، نو دلته مینه راشي، دلته امن راشي، دلته علم راشي، نو دې کې امن کې، ورورولۍ کې او پوهې کې د ټولې دنیا خیر دی.